د افغانستان لومړنی امیر المؤمنین څوک او چیرې ښخ دی؟ امیر دوست محمد خان د هیواد لومړنی امیر المؤمنین او د باریکزوی د دورې لومړنی واکمن دی. د 1272 کال ژمی و. امیر دوست محمد خان د پخوا په څېر په جلال آباد کې میشت و چې د هزارګۍ مېرمنې د یوه زوی وکیل سیف الله خان چې په فراه کې واکمن و. یو لیک ورورسېد. په هرات کې د خپل زوم تربور سیال او دښمن د حکومت جوړونې له نقشې خبر شو. وایي امیر چې له ډېره قهره ایشېده او لړزېده. مشرانو او سپایانو ته یې په یوه اونۍ کې له جلال آباده د روانېدو امر وکړ. د کمکي اختر لومړۍ ورځ وه چې امیر کابل ته ورسېد. واړه او زاړه پوځیان او ملکیان د اختر لمانځه او د امیر هرکلي ته د سیاسنګ په شاوخوا کې راغونډ شوي وو. امیر دوست محمد خان چې د هرات تګ ته یې بیړه له رسېدو سره د پلازمېنې له استوګنو نه د هرات د صوبې لپاره په دعا غوښتنه وکړه او په خپله پر پیل سپور د لاهوري دروازې له لارې ښار ته ننوت. د سپایانو د شمېر د زیاتوالي له امله په ښار کې تمنه شو او د کابل ښار په لویدیځه د بوري کلي د اوسنۍ شیرشاه مینې یوه برخه کې د تمېدو امر وکړ. د خپل لمسي او د سردار شیر علي خان زوی سردار محمد علي خان یې د کابل ښار واکمن وټاکه. پر 21مه ورځ مخ پر هرات وخوځېد. د امیر زوی سردار شیر علي خان له ده نه وړاندې کندهار ته رسېدلی و. امیر فراه او بیا هرات ته ورسېد او له سردار سلطان احمد سره یې هرات کوټ د پخو دیوالو دواړو خواو ته سخته 10 میاشتنۍ جګړه ونښته چې د کلابندۍ په وروستیو میاشتو کې یې لور بیګم نواب د سردار سلطان احمد میمن او بیا په خپله سردار مړه شول. ورپسې په خپله امیر هم د کلابندۍ په اوږدېدو او د جګړې د غځېدو د لور د مرګ له غمه د هیوادوالۍ د درانه پیټي کمزورۍ او بوډاتوب له لاسه ناروغه شو او د زندني سالنډۍ چې طبیبان یې له درملنې پاتې راغلل او ورځ تر ورځې بدېده. دا د 1228 ذیلحجې لومړۍ اونۍ او د هیواد د پاچاهۍ کورنۍ لپاره کړکېچنې ورښې وې چې ځواک او ویښامیت یې غمو غوړلی او ازمېښتکار 72 کلن امیر د مرګ پر کټ ښه تر انومیلی او پېژندلی و. د دغو شپو رنګه رښتیا چې کړکېچنه وه د ولس مخور او مشران او هیواد وګړي پر دوو جلا جلا مورچو ویشتلي وو او د پردیو په لاسومو او د تلویو او سارو مشرانو لکه سردار سلطان احمد خان د هیواد په سمسور لوی ښار هرات کې د هیواد د پاچا پر وړاندې سرغړونه کړې وه. وروروژونکې جګړې امیر سرداران شهزادګان او د ښار استوګن او سپایان ځپلي او ستړي کړي وو. سره له دې چې ټول پوهېدل چې دا وروروژونکی جنګ د دواړو خواوو په زیان دی، خو احساسات پر غرغنډو شوي وو چې د ستونزې پر اواري لا صبرېدای نه شول. د یوې کورنۍ غړي یو په بل پسې وسله راخیستې او یو د بل په وژلو پسې راپسېدلي وو. لکه چې ومویل د هیواد په پلازمېنه کې د امیر یو لمسی په واکمنۍ ټاکل شوی و او نورو شهزادګانو هره یوه ځانته غوښتنې او دعوې درلودې. پرته له سردار محمد افضل خانه ټول په هرات کې له پلاره راتاو وو، خو د پاچاهۍ او د پلار د ځایناستي په باب هر یوه خپل هوسنه او نقشې درلودې. پر دې سربیره په خپله د هرات ستونزه یوه کړکېچنه غوټه ګرځېدلې وه. سردار سلطان چې تر څو ژوندی و وجنګېده او وسله یې کېنښوده. تر هغه وروسته یې زوی سردار شاهنواز خان د ځینو مشرانو او ښاریانو له منځګړتوب سره د خره پښه ټینګه کړې وه او څو لیتې یې غاړه نه ایښوده. ښکاره ده چې په کړکېچنو ورځو شپو کې د امیر رنځورۍ د حالاتو ذوق او ویښامت لا پسې زیات کړ او ستونزې یې نورې ستونزمنې کړې او داسې دردونکې ورځ یې راوسته چې نورې بدمرغۍ یې تر سترګو کولې. امیر دوست محمد خان له هر لوري د وضعې په ذوق او ویښامت پوهېده. په هغه ورځو کې چې د هیلو لمن پرې ایښې وه، یوازې دوې لارې یې په سترګو کې غړېدې او رښتیا چې دواړو ژوندنی ارزښت درلود. یوه د ځایناستي ټاکنه او بل د هرات نیول. امیر په دې پوه شوی و چې کله دغو دوو لارو یوه د ده پر ژوند راونوځي د هیوادنیو چارو اډه نه سره جوړېږي او څرنګه چې د یوې لارې سر په بل پورې تړلی و او پخپله یې نور د پوځ او پوځي چارو سمبالښت نه شوی کولی. وایي په تېله چې د شهزادګانو ملکي او پوځي مشرانو یوه غونډه راوغواړي او دغه ژوندنۍ ربړه د ټولو په سلا مشوره غوڅه کړي. نو د شهزادګانو او سردارانو د راغونډېدو امر یې وکړ او لکه میرزا یعقوب خان خافي چې د خپل افغانستان د وروستیو پاچایانو ګزارشونه نومي اصل له مخې وایي چې خپلې خبرې یې داسې پیل کړې: د کابل په دابوري کې مې د سردار شیر علي خان زوی سردار محمد علي خان د پلار ولی عهد وټاکه. په خپل لاس مې یې توره تر ملا کړه او تاسې د حضور لویانو ته مې وینا ده چې سردار شیر علي خان زما ځایناستی دی. نن زما ناروغي ډېره سخته ده او د رغېدو هیله مې نشته. ستاسې په سلا مشوره باید سردار شیر علي خان ولی عهد کړم او پر خپل ځای یې د افغانستان پاچا کړم. تاسې څه سلا راکوئ؟ ټولو ناستو لویانو ومنله او ویې ویل چې خدای دې یې بختوره کړي.
بیا یې په خپلو بختور لاسو خپله پګړۍ د سردار شیر علي خان پر سر کېښوده، خپله توره یې ورتر ملا وکړه او د لویو وړو او خپلو زامنو او لښکري مشرانو په مخ کې د امیرۍ په منصب سرلوړی کړه، منصب سرلوی کړه. بیا یې زموږ په حضور کې پاچا او ګدا ټولو خلکو بیعت وکړ او ټولو مبارکي ورکړه. د امیر شیر علي خان لخوا ټولو مشرانو او لویانو ته د هغوی د رتبې او مقام په اندازه خلعتونه ور واغوستل شول. بیا موږ نصیحت ورته وکړ او د امیر شیر علي خان د فرمان مننې امر مو وکړ. بیا مو د اتفاق په باب ورته وینا وکړه او زیات ټینګار او سپارښتنې مو ورته وکړې او بیا یې هرات ونیو. د امیر دوست محمد خان مړینې د هرات تر ازادولو 14 ورځې وروسته د خپلې لور او زوم د مړینې اندېښنې او د سالنډۍ په ناروغۍ د 72 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په هرات کې د خواجه عبدالله انصاري روح د زیارت تر څنګ ښخ کړل شول.